د بلخ ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 502 شپېته دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 450 وثیقې هم اجرا کړي دي. د غزني ولایت محاکمو د مسؤلینو په هڅو د قتل 3 موضوعات حل او فصل شول. د زابل ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 132 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 90 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه محکمې لخوا یو مجرم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې اړوند 4 زونونو په 2 اونیو کې 1195 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ولایت مرافعه د نشهیي توکو او مسکراتو څخه د مخنیوي ابتدایه او اختصاصي محاکمو په 2 اونیو کې 387 دوسیو ته رسېدنه کړې ده. د کابل ښار د سندونو او وثیقو د ثبت شپږو امریتونو په 2 اونیو کې 1188 بېلابېلې وثیقې اجرا کړې دي. په غزني ولایت کې 2 مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د هرات ولایت محاکمو په 2 اونیو کې 406 دوسیو ته پر رسېدنه سربیره 621 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل ولایت د مرافعه محکمې له زندانونو سره د محاکمو اړیکو، مدافع وکیلانو او حقوقي مساعدینو د مسؤلینو ترمنځ د همغږۍ غونډه وشوه. د بغلان ولایت مرافعه محکمې رئیس د دغه ولایت د 4 ولسوالیو له ابتدایه محاکمو څخه لیدنه وکړه. په بلخ ولایت کې یو متهم ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د کابل ولایت ښاري ابتدایه محکمې مسؤلینو په هڅو د قتل 2 قضیې حل او فصل شوې او د لغمان ولایت مرافعه محکمې رئیس د یاد ولایت 15 ولسوالیو له ابتدایه محاکمو څخه لیدنه وکړه.